قسم دې دا وړو ګلان د دوی په وجه به الله ما بخي، د دوی په وجه به پلاره ته واوره تا به الله بخي. ای مورې ته واوره زما د دې بچي د کلام په تلاوت په الله تا بخي. اجي صاحب الله به ګورې تا بخي په دې قرآن باندې. ای مشره ته واوره تا به الله بخي. ای د کلي خانه ته واوره د قرآن په وینا به الله تا بخي، د قرآن سره مینه باندې به الله تا بخي. قسم دې ګورې موږ سره بل څه نشته، موږ سره یو د قرآن دا وسیله ده، موږ سره دا وړه بچي دي چې دوی په ژبه باندې اقرأ باسم ربک الذي خلق وایي. قسم دې دا زموږ دپاره لویه نیکبختي ده چې دې وړوکي باچي سینې سره د الله کلام نیولی وي او قاري ثناء الله صاحب له روان وي، مولانا مبارک شیر صاحب ته روان وي او د الله د کلام تلاوت کوي. دا ډېره لویه نیکبختي ده. زما محترم وګورئ دا هم د لاسه نیکبختي لاړه نه شي. په دې قرآن به الله بخي، په دې قرآن به الله عذابات ختموي، په دې قرآن به الله عذاب قبر نه ساتي، په دې قرآن به الله د جهنم ساتي، په دې قرآن به الله د ذلت نه ساتي، په دې قرآن به الله عزت راکوي. نو ټول عزت غواړي که نه لاس پورته کوي.